السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. الله جل وعلا شانه بخپل دی فرمان کې د مسلمانانو یو ځانګړتیا او یو صفت دا بیان کړي چې دوی کله مونځ کوي نو په مونځ کې ډېر خشوع او خضوع کوي. کله چې په مانځه کې ودرېږي زړونه یې د الله رب العالمین سره وصل شي او د دنیا د ټولو چارو نه هغوی لاس په سر شي. قدرمنو د دې آیات دا پیغام دی چې خپلو منځونو ته باید جدي پاملرنه وکړو. په خپلو منځونو کې هغه مطلوبه خشوع او حضور قلب هغه په یاد وساتو، ځکه هماغه منځ مؤثر او هغه ډیر زیات اغیزمن دی چې هغې کې خشوع وي. هغه د انسان په ژوند باندې تأثیر لري او د انسان په تربیت او روزنه کې هغه ډیر ستر رول لوبوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.